پر طالبانو د جنرال مبین تازه او سختې نیوکې. په اداري فساد د مبین انتقاد د یوې کورنۍ 30 غړي په لوړو معاشونو مقرر دي. سلام ستړي مشئ د نن فلاس چینل لیدونکو، وخت مو بخیر. په موکړی د دې مهال تازه خو ډیر زیات مهم خبر ته د طالبانو غړی او د دې ډلې د ټولنیزو شبکو یو فعال مبین چې دا مهال په کار پسې متحده عربي امارات ته تللی دی، یو ځل بیا په خپل نظام کې له پراخ فساد پرده پورته کړې ده. نوموړي پر خپل ایکس ادرس لیکلي داسې جنابان پیژنم چې د کورنۍ تر 10 پورې غړي لکه زامن، باجګان او اوښیګان یې ټول په نظام کې له 500,000 تر 200,000 افغانیو پورې معاشونه اخلي او دوی له قرابت پرته بل هیڅ معیار نه لري. ښاغلی مبین زیاتوي همدغه مسؤلین چې بیا په سټیج ودرېږي تبلیغ آواز شروع کړي نو بیا د عدل او شریعت خبرې کوي. نوموړی همدې اداري فساد ته په اشارې لیکلي د حساب ورځ به راځي، خو که حالت همدغسې روان وي نو ژر به مو نظام له لاسه ووځي. نظامونه همیش غازیانو ګټلي خو بیرته دغسې له لاسه وتلي دي. وخت به تیر وي بیا به ارمان کوئ، راتلونکی مو له سختو تیارو سره مخ دی. ښاغلي مبین بیا د دغې کورنۍ د نوم او نښان په اړه نور معلومات نه دي شریک کړي. د جنرال مبین دغو خبرو ته ځینو افغانانو مختلف غبرګونونه ښودلي. نصیر خان لیکلي ورته وایه چې ته به هم لګیا وې، خو کله چې له دندې ګوښه او له هېواده بهر شوې دا خبرې دې شروع کړې. هغه وخت چیرته وې چې وظیفه دې وه پکې؟ هر سړی تر خپل مطلب او ګټې پورې یار دی.